چېرته یو مېلمستیا کې یو او 15 کسانو د دې نه یو کس کرونا وایرس باندې اخته و خو هغه هم نه و پوهېدلی چې دی کرونا لري همغه و چې هم ما ته راغلی و د هغه نه هم زما زامنو ته ورغلی و مشکل یې دا دی د کرونا د وایرس چې اول سړی نه پوهېږي چې دا کرونا وایرس دی ځکه ځینې شیانو نه به هېڅ خبر نه وي 2 یا 3 ورځې یا 4 ورځې وروسته در باندې علایمې ښکاره کېږي چې ما کله ولیده او دا زما تبه 40 ته ورسېده 40.2 وه 9 او 15 خو به ډېر وخت وه سردردي ورسره ډېره زیاته وه ځان مې دومره خوږېده چې یعنې مقاومت ورته ډېر زیات ګران و ته روغتون ځکه خپل کور ښه دی چې سړی ښه پرې ارام کولی شي او بله دا ده چې دوا نه لري کوشش ده وشي چې عامه ځایونو ته لاړ نه شي رستورانونو ته لاړ نه شي مېلمستیاوې چې زموږ اساسي وطنوال یا ډېرې زیاتې هم کوي باید مېلمستیاګانو نه خودداري وشي باید څوک ورنه شي ورته په کور کې که لږه ناروغي هم چاته پیدا شوه هغه باید په یوازې کوټه کې واوسي او احتیاط وکړه چې څنګه دی که ناروغي لري باید ډاکټر ته مراجعه وکړه او ډاکټر یو وګوري که ناروغه یا په روغتون کې او یا په کور کې په یوازې کوټه کې ځان قرنطین کړه